ډېر پخوا یو اوښ او سویه ملګري وو. دوی سره له خپلو توپیرونو بیا هم ډېره خوږه ملګرتیا کوله. هر وخت به سویه او اوښ یو بل ته کیسې کولې. سویه به ډېر کله د اوښ په کور کې له هغې سره وه. اوښ به سویې ته د پند ډکې کیسې کولې او سویې به په مینه اورېدلې. یوه ورځ سویې فیصله وکړه چې اوښ ته مېلمستیا ورکړي. همدې لپاره یې سویې راټولې کړې او ورته یې د مېلمستیا وویل: ګرانو سیانو، موږ اوښ مېلمه کوو. راځئ چې ښه قدر وکړو. ته بېګا ته زما مېلمه یې، کیسې به هم وکړو. ته ډېره مهربانه یې سوی. بس بېګا ته راځه نو. کله چې اوښ د مېلمستیا واورېدل نو ډېر زیات خوشحاله شو. او دا څومره ورکې کور. راځه کور ته راشه اوښه. اوښ کرۍ شپه بهر تېره کړه. هېڅ ځای خوند نه ورکوه. هر وخت به یې کوشش کوه چې ورننوځي او سویه به هم ورته راوتله تر څو تشویق یې کړي چې کور ته ور داخل شي، خو نه کېده. اوښ به کله یوې دروازې ته او کله به هم بلې دروازې ته ورغلو تر څو کوشش وکړي چې ورننوځي، خو بیا هم ونه شول. موږ یې اوښ ته وشرمولو. دې معنی به اوښ مور شي او که نه. دا څومره لږ واښه دي. دې باندې خو زما کار نه کېږي. همدا یو قو ده. سویانو بېړنۍ غونډه راوغوښته او خپل منځ کې مشورې شروع کړې. کاشکې همداسې نه وی کړی. سویانې په دې کار ډېرې خفه او خواشینې شوې. دا کیسه موږ ته راښیي چې باید له خپل سیال سره ملګرتیا وکړو. زه ډېره بښنه غواړم، نه مې خوراک سم درک و او نه مې کور مناسب و. تا باید زه نه وې راغوښتې. غټ کور جوړ کړه بیا مه راغواړه.